دا په لغمان کې د یقین خصوصي ښوونځی دی. دا مهال د زده کړیالانو د ازموینو د پایلو د اعلان غونډه روانه ده. د ټولو زده کړیالانو والدین او د کورنۍ غړي راغلي. دلته د خپل اولادونو ستاینه او درجې له نږدې ګوري. د ښوونځي د ادارې لخوا د 4 میاشتنیو ازموینو مخکښ ګډونوال په ډالۍ ونازول کیږي. دلته والدین د خپل اولادونو د نازولو صحنه مخامخ ویني او ډیرو لا خپل اولادونو ته تحفې هم راوړي ترڅو لا ښه تشویق سي. د سیمې خلک وایي یقین ښوونځی د دوی د ماشومانو د راتلونکي ښه ژوند یوازینی غوره تعلیمي بنسټ دی. د ښوونځي مدیر مراد منلی وایي لږه موده کېږي یقین په لغمان کې فعالیت پیل کړی او د ټولنې لوی باور لاسته راوړی دی. هغه وایي دلته د ولس بچیو ته د عصري زده کړو ترڅنګ پراخې دیني زده کړې هم ورکول کیږي او ماشومان د اوسني عصر له ټکنالوژۍ سره هم اشنا کوي. موږ په ډېره کمه موده کې یقین خصوصي ښوونځی هغه خپله سلسله تر دې ځایه پورې راورسول. یقین خصوصي ښوونځی هغه ښوونځی دی چې د نظري زده کړې ترڅنګ عملي زده کړو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي. خوشبختانه چې موږ نن 95% شاګردان زموږ په الف او ب کټګورۍ کې راغلي یو. انشاءالله په راتلونکي کې هغه هیلې او هغه امیدونه چې کورنۍ او فامیلونه او د سیمې خلک لري د خپلو اولادونو په موارد کې انشاءالله دوی به خپلو هیلو او خپلو هغو اهدافو ته چې کورنۍ او فامیل او د شاګردان لري او د وطن ته ضرورت لري انشاءالله موږ ورته تعهد ورکوو اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دوی هیلې په یقین باندې انشاءالله بدلوو. دغه ښوونځی خپلو زده کړیالانو ته د غوره تعلیمي چاپریال سربیره د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې ورکوي او ځانګړی ترانسپورټ هم لري.